څه چې کري هغه بریبي. ننګرهار کې تحریک طالبان پاکستان ته د جهاد لپاره چنده ټوله شوي. پاکستان چې د لسګونه کلونو راهیسې په بېلابېلو نومونو افغانستان کې جنگي ډلې جوړوي او ورڅخه یې ملاتړ وکړ، اوس ښکاري چې خپله په همدې اور کې سوځېږي. ننګرهار کې ځایي سرچینو د نوم د نه څرګندولو په شرط 800 ورځپاڼې ته ویلي چې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال د پاکستان طالبانو تحریک یعنی TTP د مالي ملاتړ لپاره چنده ټوله شوې ده. د هغوی په وینا دا پیسې به په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د بری په لاره کې لګیږي. سرچینې وایي ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او د ځینو ولسوالیو په لویو جوماتونو کې د TTP مالي تمویل ته چنده ټوله شوې. سرچینې ویلي د جلال آباد ښار بزازي جومات کې له خطبې وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک ته په ښکاره ډول چنده ټوله شوې ده. د سرچینې په خبره د چندې ټولونکو د پاکستاني پوځ پر وړاندې د جګړې لپاره د جنګیالۍ د جذب په موخه تبلیغات هم پر مخ وړل چې په خبره یو شمیر کسانو یې د الله اکبر کلمې په غبرګولو د ملاتړ او تایید سینه وډبوله. سرچینې له 800 ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاته کړه. د کوچني اختر په لمانځه کې د جلال آباد ښار بزازي جومات ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې هم تحریک طالبان پاکستان ته چنده ټوله شو او چنده ټولونکو خلکو ته ویل چې د پاکستاني طالبانو تحریک آزاد پاله او مجاهدین دي. دغه راز نوموړي سرچینې ویلي چې چنده ټولونکو خلکو ته د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د یوځای کېدو دعوت هم ورکړی. ننګرهار کې یوې بلې سرچینې ویلي چې په ولسوالیو کې د چندې ټولولو پر مهال افغان طالبان هم ولاړ وو، خو په خبره یې هغوی د خلکو مخنیوی نه کاوه. دا سرچینه وایي ځینې خلکو چې د جهاد خبرې واورېدې الله اکبر ناره یې شروع کړه. د طالبانو عسکر ولاړو دا هر څه ولیدل خو مخنیوی نه کاوه. نوموړي سرچینې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو سربیره د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم تحریک طالبان پاکستان ته د چندې ټولولو خبره کړې ده. یا د سرچینې د چندې ټولولو موخه له TTP سره پراخه همکاري او په پاکستان کې د دغې ډلې بری په ګوته کړی دی. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې TTP پاکستان ته ګواښ کړی و تر څو چې اسلامي نظام نه وي راغلی د دوی جهاد به دوام لري. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.